حکمتیار افغان نظام نامسلمانه ګڼي، خو حشمت غني احمدزی وایي حکمتیار قاتل او بېسواده دی. د حزب اسلامي ګوند مشر او ولسمشریز نومان ګلبدین حکمتیار پرون کاپیسا ولایت ته د سفر پر مهال له خپلو پلویانو سره لویه غونډه کړې او پر راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ورسره غږېدلی. هغه په دې غونډه کې پر حکومت د نورو نیوکو ترڅنګ تور لګولی چې د افغانستان نظام غیر اسلامي دی. د حکمتیار په وینا هغوی ته شرم او مرګ پکار دی چې دا نظام اسلامي جمهوریت ګڼي. دی ادعا لري چې دغه نظام د اسلام پر لمنه تور داغ دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي بیا د حکمتیار دا خبرې غندلې او ویلي دي چې چاته د اسلامي جمهوریت د توهین اجازه نه ورکول کیږي. صدیقي په دې اړه څه نه دي ویلي چې له داسې څرګندونو سره به د ارګ رسمي او عملي چلند څه ډول وي. له دې سره هممهاله په یوه خصوصي تلویزیون کې د ولسمشر غني د ورور او سیاسي کارپوه حشمت غني احمدزي یو سیاسي بحث خپور شوی. په دغه بحث کې حشمت غني د نورو خبرو ترڅنګ پر ګلبدین حکمتیار توندې نیوکې کړي. حشمت غني وایي حکمتیار یو بېسواده او قاتل سړی دی. هغه د انجینرۍ پوهنځي صرف یو سمستر لوستی. کابل یې راکټي باران کړی، تر 500,000 کسان یې وژلي، خو دومره لګښت څخه پرې شوی او د سولې په نوم امتیاز ورکړل شوي چې نور خلک ونه وژني. د حکمتیار دغو خبرو په ټولنیزو رسنیو کې د عامو خلکو غبرګون هم پارولی. ځینو لیکلي چې د ده پرونۍ خبرې او په کابل کې وروستۍ وحشیانه پیښې کوم خاص فرق نه سره لري، ځکه دا بریدونه هم په دې انګیزه شوي چې ګواکې افغان نظام کافر دی او حکمتیار عملاً د همدغه نظام په غیږه او امکاناتو داسې پردۍ خبرې کوي.